اچھا تاسو کړی د رکوع طریقه څه ده او د سجدې طریقه څه ده؟ رکوع طریقه دا چې الحمد او صورت وې نو به به داسې معمولي شان یو سکند وقفه وکړي او بیا به رکوع له لاړ شي. رکوع دې ته وایي سړی ملا ښکته کړي او دا لاسونه پنډې ته ورسېدي ته انحنا وایي. نو رکوع دې او رکوع کې به لاسونه نیغي داسې لکه د لیندې هغه تار چې نیغي لیندې تار نو داسې به نه کوي. په رکوع کې د بعضې ماشومانو دا لاسونه دې کې ورکړي یا داسې کړي بل لا تشې وایي نو داسې به هم نه کوي چې بل طالب خو کې خوا کې یا بل منځګزار او خېټه کې به لاسونه نه ورکوي لاسونه به داسې نیغ ونیسي او په رکوع کې به سر هم ډېر نه ښکته کوي لکه خر چې سر ښکته کړي پوهېږي حدیثو کې راځي خر سر ښکته وي نو د خر کار دی سر به نه ښکته کوي. دا بعضې کس داسې ځان د صوفي جوړ کړي پیر شان دې دا سر دومره ښکته کړي چې پنډو ته یې ورسي نه ملا به د حضور علیه السلام نیغه وه که اوبه پکې دی چې هم چې تویږي نه داسې نیغه هډوکې نیغ سر به داسې نه وي نه به داسې چې بره ګورې برابر او قدمونو ته به ګورې. په رکوع کې به دومره وخت تېروي چې یو سبحان ربي العظیم وخت تېرول واجب دي دومره او په خپله سبحان ربي العظیم ویل 3 ځلې کامل سنت دي 5 ځلې هم ویلی شي 7 ځلې هم ویلی شي زیات هم ویلی شي خو 3 ځلې سنت دي او یو ځل ویل پکار دی ځکه چې دومره خو تېر کړي چې دا هډوکي د خپل ځای ته ورسي بیا چې پاسه نیغ به ودرېږي ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء والارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد لا مانع لما اعطيت ولا موتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. په پیسو په نسب او په خاندان دا ته فایده نه رسوي ایمان به ته فایده رسوي ولا ينفع ذا الجد بخت او منصب نیکو او قسمت دغه مال دا ته فایده نه رسوي ایمان د نه خدای غواړي. لوی بادشاهان به ګیري آخرت کې لوی خلکو بچي به ګیري چې بې ایمانه نو سجده طریقه دا ده چې سجدې د رکوع نه پس به سي الله اکبر به شروع کې په روانه کې الله اکبر وي او ربنا لك الحمد وپا ولاړه وي. بعضې خلک په رکوع کې روان دا څه به نه وي. سجده طریقه دا ده چې تندې او پوزه به دواړه ولګي په سجده کې دې ته مخ وایي مخ کې تندې دا یو دواړه به لګوي او لاسونه به سر به د لاسونو په منځ کې شي او د لاسونه به خېټې سره نه جنګوي او نه به بل کس وخي او د ګوتو مخ به قبلې ته او ګوتې به پستې وي نه داسې راغونډې او نه کولو او په رکوع کې به ګوتې کولو وي داسې به ښکاري لکه پنډې چې نیول شي. رکوع سمه کوي دا پنډې کلکه نیسي نو ملا به د لیول کې شي ډونګه به نه راوباسي چې سر ښکته کړي او سجده کې به خېټه د پتون نه لري او لاسونه به د خېټې نه لري او دا ځای به په ځمکه نه لګوي صرف لاسونه به لګوي او ګوتې مخ به قبلې ته او د قدمونو مخ به هم قبلې ته. بعضې کس سجده کوي نو خپې داسې تري لکه د دجال خپې چې کږي وي داسې به نه نیغې به یې قبلې ته او په سجده کې به ګوتې راماتې کې پستې به کې سختې به نه کوي نه به د هیلې په شان ګوتې شاته اچي که معذور یا بوډۍ خپه کې دړي نو عذر او بیماري جدا شی دی یا ډېر غټ انسان موټاپی وي یا بیماري نو خیر دی دواړه خپې به ودروي او پوندې به یو بل سره ولګوي داسې وبدرې خپې ګوتې به ماتې کړي قبلې ته او سجده به وکړي او سبحان ربي الاعلی 3 ځلې یو ځل ویل سنت دی او 3 ځلې ویل کامل سنت دی دا به وایه چې کینې الله اکبر به نه په روانه کې به الله اکبر رسېږي. بعضې خلک امامان کینې نو بیا الله اکبر دا غلط طریقه ده چې پاسې انتقال کې به الله اکبر وي. دا د رکوع سجدې طریقه شو.